بالکل دا افسوسناک واقعا تیر ماښام د بردیر اوشیری درې کاټن فاین په مقام باندې راغلی وه. کم کې چې د اوشیری درې کم بره سیمې دي هلته کې سخت باران شوی و چې د هغې په وجه باندې تویاني راغلی وه او دا کم درې کسبتنان چې کوم دي دا مزدوران دي دیو دغلته د جنریټر د ولې په بند کې کار کاو هلته اوبو سپلای چې کوم هغه بحال کولو کوشش کاو دغلته چونکې موسم صفا و او بره باران شوی و د هغې باران په وجه باندې تویاني راغلی وه دې خلکو ته پته نه وه چې داسې خطرناک سیلاب را روان دی او کله چې دا سیلاب دیو ته راورسېده نو بیا دیو پوه شوي هم په ځان باندې نه دي او دغه سیلاب چې کوم دی دغه لاهو کړي دي. تر دې دمه پورې کم ریسکیو اپریشن چې دی هغه روان دی د دوو تنانو لاشونه چې کوم دی هغه را پیدا شوي دي او هغه کم ابایي کلی چې دی هغه ته رسولي دي. دې وخت کې زموږ سره د اوشیري واټر ریسکیو رضاکار او دغه شانتي د ریسکیو 1122 اهلکاران موجود دي د هغوی نه به موږ پوښتنه کوو. د ټول نه مخکې ابراهیم بھائی دا راته ووایه چې اپریشن کم صورتحال کې روانه دی د بیګا څه ټایمه پورې تاسو اپریشن کې حصه اخیستله اوس څنګه روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کومه افسوسناک واقعه چې راغلی وه دې کې درې ځوانان چې کوم دی دا د سیلابي ریلې په ضد کې راغلي وو نو دغه ټایم د بیګا ماښام د زموږ سره ریسکیو اپریشن شروع دی په دې کې زموږ سره مختلف تنظیمونه زموږ ریسکیو ټیمان اوشیري واټر ریسکیو ټیم دغې سره سره چې څومره هم تنظیمونه دي ارګنایزیشن دي ټول موږ راوتي وو تقریبا بیګا د شپې 1:30 بجې پورې موږ د بانډو شورګرو پورې دا سین کتلی دی او هغه سرچ ریسکیو اپریشن هم جاري ساتلی سهار وختي بیا موږ ته اطلاع راغله چې بخال کې یو ډیډ باډي د سین په منځ کې پرته ده نو هغې پسې زموږ ریسکیو ټیم تلی هغه ریکور شوې ده. یو ډیډ باډي چې کوم ده هغه د کاټن د کوم سپاټ نه چې راوړي هغه ځای کې ریکور شوې ده. دا یو ډیډ باډي چې کوم ده نو دا د اوسه پورې غیب ده په هغې پسې زموږ سرچ ریسکیو اپریشن شروع دی د سپاټ نه چې کوم دی زموږ ملګري اوشیري واټر ریسکیو ټیم چې کوم دی زموږ ارګنایزیشن د احساس پلی تنظیم ریسکیو ټیمان د زیرو سپاټ نه موږ شروع کړې ده او دغه اپریشن به انشاءالله د لاش میلاوېدو پورې چې دی نو دا به جاري. جی بالکل څنګه چې تاسو د دیو رضاکارو خبرې واورېدې تقریبا 60 کیلومیټر کې په مختلف ځایونو کې خلک چې کوم دی دغه شانتې فلاحي تنظیمونو والا پولیس لیویز او کم نور ځوانان چې دي هغه راوتي دي او د دې ډیډ باډۍ او د دې لاش د پیدا کولو دپاره خپلې هڅې کوي. تر دې دمه پورې صرف 2 لاشونه په هغه 3 کسانو کې د 2 لاشونه راایستلی شوي دي هغه خپل ابایي کلي ته چې کوم دی هغه وړي دي او هلته هغه خاورو ته سپارلي دي.